سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې موجود وئ او یو ښه وخت مو پیل کړی. دوستانو زه نن تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو تاسو به ټول د ګوبلین مایننګ یا د ګوبلین ماین پیژنئ او یا به یې نه پیژنئ. نو دوستانو ګوبلین مایننګ کې دغسې خوندور اپډیټونه راغلي دي چې تاسو ورنه ډېر په اسانۍ سره ډېرې پیسې ګټلی شئ. دوستانو راځئ ما سره زه درته ټول یو ښیم چې څنګه کولی شو دې نه پیسې وګټو او یا د ګولډ کوین او یا د جی ام جی خپل کوین ترلاسه کړو، هغه ډالرو ته تبدیل کړو او هغه ټون کوین ته تبدیل کړو او هغه موږ ویډرا کړو. نو راځئ دوستانو ما سره اوسئ. دوستانو اول خو دا چې موږ مخکې نه هم دا اپډیټونه خو څه ناڅاپه کې نوي راغلي دي. دا ګیمز برخه به تاسو ته ښکاري دوستانو. نو راځو په همدې ګیمز باندې کلیک کوو. په ګیمز کې څنګه ګیمونه کیږي، څنګه کیږي، کوم شی کیږي، دوستانو راځئ دا ټول درته ښیم. نو دوستانو راځو ګیمونو ته. دوستانو دغه ګیمونه فری نه کیږي، دغه به تاسو په جی ام بخښنه غواړم دوستانو، دا به تاسو په ګولډ کوین باندې کوئ کوم چې تاسو ته دلته درکړل شي. نو دوستانو راځو دا ګیمونه څنګه کیږي. اول به دوستانو تاسو ته دا ښکاري دوستانو. نو دا دوستانو یو بې خطره شی دی، خیر تاوان پکې شته خو بیا هم دومره خطر نه لري دوستانو. نو راځو دا هغه څنګه کیږي دوستانو، دې باندې موږ کله کلیک وکړو نو دا به دوستانو راخلاص شي. دوستانو دا تاسو لیدلی دا څنګه راخلاص شو. دوستانو دلته به تاسو ته ښکاري دغلته تاوان ګټه شته. دلته یې تاسو ته لیکلي دوستانو چې 10 ګولډ کوین باندې تاسو د یو دقیقې لپاره دلته چانس وازمایئ چې تاسو ته ټوکن درکول کېږي نه. که چېرته تاسو یو دقیقه کې مو چانس تاسو قسمت ښه و نو تاسو ته به 2.5 ګولډ کوین درکړي، او که قسمت مو ښه نه و دوستانو نو تاسو نه به 10 کوینه کټ شي. او دوستانو همدغسې دا د یو دقیقې لپاره دی، دویم د یو هفتې لپاره دی، دریم د 2 هفتو لپاره دی. ټول دوستانو خپل کیټګري لري. او بل دوستانو دا راځو د جی ام جی والا ته، جی ام جی کوینز ته راځو. دوستانو دا به تاسو ته ښکاري چې دلته تاسو ته لیکل شوي دي، دلته زیات ریسک او کم ریسک ښودل شوی دی. دا اول چې دی دوستانو د یو دقیقې والا دا زیات ریسک لري، او دا دوم چې دی دوستانو د هغې نه کم ریسک لري، او دریم د هغې نه کم ریسک لري. دوستانو دا تاسو په 1000 جی ام جی کوین باندې تاسو دلته دغه صندوق اخیستلی شئ. تاسو ته پکې جی ام جی کوین وځي. ما تقریبا تر یو هفتې پورې اخیستی دی. یو هفته وروسته به ګورو چې ماته تاوان کوي که ګټه، ماته نور کوینز راکوي او که همدا ما نه کټ کوي تاوان کوم او که ګټه. دوستانو الله دې وکړي چې په دې باندې پوه شئ. راځو بیک ځو، نور درته ښیم. دوستانو تاسو ته به د لډو نشان ښکاري. نو دوستانو راځو چې دلته کله مونږ کلیک وکړو دلته گیم کیږي دوستانو، ګټه او تاوان پکې شته. دلته به دوستانو ول تاسو ورته خپل شمېر تعداد ولیکئ چې څومره تعداد تاسو غواړئ په هغې باندې گیم وکئ. نو دلته به ورته 1 2 څومره چې ورته لیکئ هغې تاسو زړه. دوستانو دا مو چې کله ورته ولیکلو هغې نه وروسته به دلته دا هغه ورته ولیکي. دوستانو دا تاسو لیدلی شئ چې ما د یو ګولډ کوین هغه ورسره وکړلو، تقریبا زه وینر شوم او ماته یو څه اندازه فیصدي راکړله. او بل دی دوستانو دا تاسو لیدلی شئ دا بوم. دوستانو دا بوم چې کله دې باندې تاسو کلیک ووهئ دلته به ورته تعداد ولیکئ، تاسو څومره تعداد باندې دلته تاسو گیم کوئ. نو زه دوستانو ورته یو دانه لیکم او دلته دوستانو تاسو ته وایي چې څو بمونه به دلته موجود دي. دلته دوستانو که تاسو ورته ډېر بمونه ولیکئ نو تاسو ته د کلیک په ذریعه ډېر ګټه درکوي، خو ریسک به یې ډېر وي. که کم ورته ولیکئ نو ګټه به یې ډېرې وبښئ، ګټه به یې ډېرې او ریسک به یې هم ډېرې. دوستانو راځو همدا 2 بمونه صحیح دی او یو صحیح دی. دوستانو سټارټ گیم باندې زه کلیک وهم. چې کله مې دوستانو دې باندې کلیک ووهلو نو دلته به موږ کلیک کوو. دوستانو په هر یو خانه کې تاسو کلیک کوئ، کوشش کوئ دلته به دوستانو کلیک کوو. ګورئ دوستانو دا د الماس نشان ماته راووتلو او یو بله خانه باندې هم کلیک وهم. دوستانو دا دی بله ماته راووتلو او یو بله باندې هم کلیک کوم. دوستانو 3 دانې ماته راووتلو. دا لاندې به تاسو ته کیش آوټ ښکاري. نو زه غواړم 1.23 تقریبا 23 ماته 23 سینټه ماته راکړو. نو زه غواړم دا ورنه وباسم، همدومره بس دي. نو دوستانو دا تاسو ته لیدلی شئ چې ما دا ورنه وباسلو. خدای دې وکړي دوستان په دې باندې تاسو پوه شوئ. راځو راتلونکي برخې ته دلته او بېرته بیک راشو. دوستانو اصلي موضوع چې ده دغه به تاسو ته ښکاري. دا پاس دلته یې لیکلی دي چې جی ام جی پرومو. نو دوستانو دا چې شی دی راځي دې باندې به کلیک ووهئ. چې کله مو کلیک پرې ووهلو دوستانو دغسې یو صفحه تاسو ته راخلاصېږي چې په دې کې
تاسو ته دا سفر خلاص شو دوستانو. نو تاسو به یو ویډیو د ګوبلین مایننګ په اړه جوړه کړئ. هغه که ستاسو ټویټر یې، هغه که فیسبوک یې، هغه که انسټاګرام یې، هغه که یوټیوب یې، چې هر سوشل میډیا اکاونټس یا چې مو وي دوستانو هلته به یې تاسو اپلوډ کړئ. کله مو اپلوډ کړئ د هغې به دا لینک راواخلئ او دلته به یې دوستانو واچوئ. دلته مو چې کله لینک واچولو نو د پرووایډ مور ډیټیلز دلته به ورته هغه تشریحات ولیکئ چې دا ویډیو ما د چی په اړه اچولې ده، څنګه مې اچولې ده، ګوبلین په اړه مې پکې کوم معلومات ذکر کړي، ټول به ورته ولیکئ دوستانو. دا مو چې کله ولیکلو نو بیا به په دې سبمیټ اپلیکیشن باندې کلیک وهلی. دلته مو دوستانو چې تاسو کله کلیک واخیستلو نو دا لاندې به تاسو ته ښکاري. دلته دوستانو تاسو ته د دې هغه راځي، ریزلټ یې راځي. نو تاسو اډر به چمتو شي. دې نه وروسته دوستانو د ګوبلین والا خپله ځي او تاسو ویډیو ګوري. که ویډیو خوند ورکو نو تاسو ته ډېر ټوکن درکوي، او که هسې خوښه ډېره نه شو تاسو ته کم ټوکن درکوي. تقریبا د 2-3 ورځې دوام کوي دوستانو. 2-3 ورځو کې تاسو ته دلته ټوکن درکوي، او دلته تاسو ته ښکاري هم چې تاسو ته یې څومره ټوکن درکړي دوستانو. نو دغه ساخته نه ده دوستانو. یو ویډیو فقط جوړه کړئ او هغه لینک یې دلته واچوئ، بس سبمیټ باندې کلیک وکړئ، خلاص. الله دې وکړي دوستانو چې پوه شوئ. که کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ کې ویلی شئ. نو دوستانو د دې پراجیکټ لینک زه درته په اول کمنټ کې ږدمه. دوستانو تاسو که چا جوین کړی نه وي د هغې ځای نه ورشئ او جوین یې کړئ. ډېره مننه دوستانو.